بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې ستونزې ډېرې شي انسان باید څه وکړي؟ الله تعالی په دې آیات کې موږ ته د سختیو پر وړاندې د بریا دوه سترې لارې راښیي چې هغه صبر او لمونځ دی. راځئ وګورو چې الله تعالی صابرانو ته څه ستره وعده ورکړې، او که د قرآن کریم درسونه درته ګټور وي چینل ته خامخا سبسکرایب کړئ. د سورة البقره 150 آیات ژباړه: ای هغه کسانو چې ایمان وراوړئ، صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ، بېشکه الله له صابرانو سره دی. د آیات شان نزول: د دې آیات لپاره د ځانګړي او مستقل شان نزول په اړه کوم صحیح روایت په مشخص ډول نه دی ثابت. آیات د مؤمنانو د تربیې او لارښوونې په لړ کې راغلی او هغوی ته ښیي چې د ژوند د ستونزو، ازموینو او سختیو پر مهال باید له صبر او لمانځه څخه مرسته واخلو. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه داسې کړی: الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي او فرمایي کله چې په ژوند کې له ستونزو، غمونو او ازموینو سره مخ شي، یوازې خپل ځواک ته کم مه کوئ، بلکې د صبر او لمانځه له لارې له الله تعالی څخه مرسته وغواړئ. صبر یوازې چوپ پاتې کېدل نه دي. صبر دا دی چې انسان د ستونزې پر مهال د الله له رحمت څخه نا امیده نه شي، په ګناه کې ونه لویږي او د الله په حکمونو ثابت پاتې شي. لمونځ د بنده او خپل رب ترمنځ ستره اړیکه ده. کله چې انسان لمونځ کوي، خپل زړه الله ته سپاري او له هغه څخه مرسته غواړي. یا الله تعالی فرمایي: ان الله مع الصابرین، یعنې بېشکه الله له صابرانو سره دی. دا د مؤمن لپاره څومره لویه تسلي ده چې انسان په سختۍ کې صبر وکړي او د الله لار ډېر نږدې. الله تعالی د هغه ملګری، ساتونکی او مرستندوی دی. د دې آیات مهمې فایدې هغه دا دي: د ستونزو پر مهال باید له الله مرسته وغواړو. صبر د مؤمن له مهمو صفتونو څخه دی. لمونځ د سختیو پر مهال د زړه د قوت یو ستره وسیله ده. مؤمن باید د ستونزو له امله نا امیده نه شي. الله تعالی له صابرانو سره دی. ستونزې پر مهال ګناه او شکایت نه، بلکې صبر، دعا او لمانځه ته مخ کول پکار دي. هره ازموینه د انسان د ایمان او صبر د څرګندېدو فرصت دی. ګرانو مسلمانانو، ژوند لاره تل اسانه نه وي. کله به انسان ناروغ شي، کله به د رزق له کمښت سره مخ شي، کله به یې عاجز له لاسه ورکړي، کله به یې زړه مات شي، او کله به داسې ستونزه ورسره پیدا شي چې د حل لار ورته نه ښکاري. الله تعالی موږ ته یوازې نه پرېږدي، هغه موږ د یو ستره لارښوونه هم کړې ده: په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. نو که نن ستا په ژوند کې ستونزه ده، مه نا امیده کېږه. کېدای شي د ستونزې پای نه وینې، خو الله تعالی یې خامخا ویني. کېدای شي ته د حل لار نه پېژنې، خو الله تعالی هره لار پېژني. صبر وکړه، لمونځ مه پرېږده، دعا کوه او پر الله باور لره. د سختۍ پر مهال د الله دروازه مه پرېږده، ځکه د خلکو دروازې کېدای شي وتړل شي، خو د الله دروازه هېڅکله د دعا کوونکي پر وړاندې نه تړل کېږي. او دا خبره تل په زړه کې وساته. الله تعالی فرمایي: بېشکه الله له صابرانو سره دی. نو که د دنیا ټول خلک دې پرېږدي، د خپل رب مه پرېږده. که ستونزې دې ډېرې شي، سجده اوږده کړه. که زړه دې مات شي، قرآن ته ورشه. که لارې درته بندې شي، دعا وکړه. کېدای شي همدا ستونزه چې نن دې ژړوي، سبا د ستا د ایمان، صبر او د الله سره د نږدېوالي سبب ګرځي. الله دې موږ ته د ښکلي صبر، مضبوط ایمان، د لمانځه پابندي او په هر حالت کې پر خپل رب د توکل توفیق راکړي. امین یا رب العالمین.